ستا خوش قسمتی ده چې د حضور علیه السلام په امت کې الله پیدا کړي الله را باندې د حیا صادر خور کړي پیغمبر علیه السلام د زنکدن په وخت کې د امت مسله حل کړي ده کله چې جبرائیل علیه السلام او ملک الموت رالل او نیټه پوره د روح ته قبض کړي ملک الموت ورته او فرمایل ویزا الله را لګلی الله ستاسو د ملاقات شوق کوي پارش باندې الله انتظار کوي او الله د اجازت را کړی او د آدم علی السلام نه والا قیامت پورې د اجازت بل چاته نه ملو شي او نه به ملو شي چې زما حبیب له ورشه دروازه کې بار ودرېږي اجازت وغواړه کې اجازت ملو شو کور ته ورشه کې اجازت ملو نشو واپس راځه او بیا زما حبیب ته وایا کاغه روح درکې نو روح ته قبض کا که روح نه درکې چې دې څومره زندگی غواړي نو زور کولو ته تیار پیغمبر علی السلام جبرائیل علی السلام ته وکتل جبرائیل علیہ السلام ورله تسلی او ډاډ ورکړي د الله رسوله د الله حبیبه خپکیږي مو د دنیا مصیبتونه دي پریشانی دي تکلیفونه دي الله خوشحالی درکړي الله ستاسو د ملاقات شوق کوي الله ستاسو په انتظار دی پیغمبر علیہ السلام تو فرمایل جبرائیل ما سره د خپل امت غم دي زمانه پس به زما د امت سکی پیغمبر علیہ السلام به امت ته دعاګانی جړاګانی نو جبرائیل علیہ السلام خاموش شو ویلار شد الله نه تاسو کې چې زما د امت مسله حل شي بیا به خپل فیصله جبرائیل علیہ السلام لاړ الله ارس اوریدل الله پاک تو فرمایل زما حبیب ته وای چې ستاد امت بزنه غهبانه ستاد امت بز خیال ساتم امت ته ما تاواله ک د زنکدن په وخت کې د امت پیغمبر علیہ السلام الله تعالی کړی دي زمونږ الله نگهبان دي الله را باندې د حیا صادر خور کړی نن سبا څومره نافرمانی شروع دي څومره جرایم شروع دي څومره ګناهونه په عالمي سطح باندې شروع دي او موږ باندې د الله د حیا صادر اچولو نو چې کله جبرائیل علیہ السلام واپس راځي نو جاړي او جړلې ولې د وحي اخیری چکر او چې کله پیغمبر علیہ السلام ته فرمایل وی الله فرمای چې زب استاد امت نگهبان ته د امت غم مکوه وی الان قرت عینی اللهم الرفیق الاعلى اوس می سترګي یخشوي اوس می زړه یخشو د امت مسله می حل شو او ملک الموت ته وسرانه روح قبض کا او د ژوند اخیری الفاظ د امت سره دومره مینا پلار چې وفات کیږي نو ټول بچو ته وصیت نه کوي چې کم بچي ډیر تابعدار دی هغه توازو کی راشه زما وصیت ووره پیغمبر علیہ السلام تا ازواج متطهرات بیبیانی موجود دی صحابہ کرام موجود دی حسنین موجود دی او پیغمبر علیہ السلام آخری الفاظ پا جبہ بانی سو امتی 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 الصلاة 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 وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم اللہم الرفیق الاعلی دی سر وفات شو زما امتیانو زما امتیانو زما امتیانو زما آخری نصیحت وصیت واورئ د منځ اهتمام کوئ د منځ اهتمام کوئ د منځ اهتمام کوئ منځ کې معافي نشته الله لومبي منځ فرض کړی د قیامت پورز بدر نه لومبي تپوس د منځ الله کوي وما ملکت ایمانکم د خپل ما تخت سره ښه سلوک کوئ د اخلاقو په دایره کې دنه زندگی تیروئ پلار د زوی سره خاوند د ښځې سره آقا د غلام سره خان د نوکر سره مشر د کشر سره ښه سلوک زده کوئ اخلاق زده کوئ د اخلاقو په دایره کې دنه زندگی تیروئ نو امداد پیغمبر علیہ السلام د زنکدن په وخت کې د امت مسله حل کړې ده ینن څومره ګناهونه